مون. مون معنا میاشت. مون میاشت. The Ramadan moon has been sighted. د روژې میاشت ولیدله شوه. The Ramadan moon has been sighted. د روژې میاشت ولیدله شوه. یعنی رمضان ته ایشم. السلام علیکم خواږه کتونکي او اورېدونکي، امید ده چې ډېر جوړ خوشحاله اوسئ. دا کلاس اووم دی، یعنې پارټ اووم پارټ دی، کلاس 7 دی. په دا کلاس سون شمیږ هر څه شی وشوي دي. د رمضان په باره شی د لمونځه د اوداسه داسې ډېرې کیسې په شی وشوي دي. اول خو په دا ټل نه مخکې د مونږ د طرف نه تاسو ته ډېره روژه مبارک شه. که چې ویلي چې روژه سټارټ تو یعنې روژه شروع دغه نه بعد که چیرې تاسو په انګریزي فکرمن وستی چې روژه ته په انګریزي څه یایي، داسې فکرمن وی چې لمونځه ته په انګریزي څه یایي، داسې فکرمن وی چې اوداسه ته داسې ډېرې کیسې په انګریزي شي چې دا ته څه یایي، پرشامي نه د نفلي نه ته تهجد ته څه یایي په انګریزي شي. بالکل بې فکره شئ. د دغه کلاس نه وروسته تاسو ته غونډه پاته وي چې آیا لمونځه ته په انګریزي څه یایي، اوداسه ته په انګریزي څه یایي، داسې روژه ته په انګریزي څه یایي. بالکل بې فکره شئ. د دغه کلاس نه بعد تاسو ته غونډه پاته وي که چیرې تاسو شوق وي د انګلیش د زده کولو سره، په رښتیا د انګلیش زده کول هم زړه غواړي چې انګلیش هم زده کړلی. بالکل بې فکره شئ، بېغمه شئ. په دغه چینل سره ډېر په اسونه باندې تاسو زده کولی شئ. دا مو چینل د سره لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ، ځکه چې تاسو ته هره ویډیو ورځي مخکې تاسو زده کړه ځنې کړلی شئ. نور د وخت ضایع کول نه دي په چاره. زه کلاس شریکوي د کلاس نه وروسته تاسو ته غونډه پاته غونډ معلومات وشي چې آیا د روژې نه ونڅه د لمونځ نه د اوداسه د غونډ نفلي نه وکړئ. دغه په باره ښه تاسو ته پته ولګي چې آیا دا په انګلیش څه یایي. سحور. سحور یایي پېشمني ته. سحور پېشمنی. Wake up for the sahur. پېشمني ته پاڅه. Wake up پاڅه for the sahur د پرشمي د پوره. صحیح ده. Late. Late معنا ناوخته. Late ناوخته. It is getting late. ناوخته کیږي. It is getting late. ناوخته کیږي. Fast. Fast معنا روژه. Fast یې روژه ته. It was very hard fast today. نن ډېره سخته روژه وه. It was very hard fast today. نن ډېره سخته روژه وه. د ویری مطلب دی ډېر، د هارډ چې کوم دی د هارډ سخته یایي شه. ویری هارډ ډېر سخته، یعنې ویری هارډ ډېره سخته. ټوډے خو وروسته یې ټوډے خو تاسو ته معلومه وي. پلیزنټ. پلیزنټ یایي اسانه. پلیزنټ اسانه. The fast was very pleasant today. نن روژه ډېره اسانه وه. The fast was very pleasant today. روژه نن ډېره اسانه وه. Wake up. Wake up معنا د خوب نه پاڅېدل. څوک ورته پاڅېدل وایي، مونږ ورته جګېدل وایي. د خوب نه جګ شه. څوک ورته د خوب نه پاڅه. Wake up را پاڅېدل یا را چګېدل. صحیح ده. I did not wake up for the sahur. زه پېشمني ته را جګ نه وم. زه پېشمني ته را پانڅېدم. یعنې داسې به وایي. I did not wake up for the sahur. زه پېشمني ته را جګ نه شوم. Sleepy. Sleepy یایي خوب راتلل ته. Sleepy خوب راتلل. I was feeling sleepy. ما ته خوب راتله، یعنې ما په یخ ټایم کې خوب محسوسولو. د محسوسولې پته خو د همداسې لکه څه وي چې تږی شي، چې تږی شي کوم څه وي اول د زغن یا زړه د تنده محسوسه کړي. صحیح ده. بیا په نه وروسته یې به وڅښي. د اول محسوسول څه دي چې په زړه کې د تېره شي یا په دماغ شي تېره دې شي، دا ته محسوسول، دا ته فیلینګ یایي. صحیح ده. زه دا شی محسوسوم. صحیح دا محسوسول ته فیلینګ یایي. I was feeling sleepy. ما ته خوب راتلو. ما په یخ ټایم کې خوب محسوسولو. ما ته خوب راتلو. صحیح ده. پریر لمانځه ته وایي. پریر لمونځ. I did not offer down prayer. ما د سهار لمونځ نه وکړو. I did not offer down prayer. ما د سهار لمونځ نه وکړو. لمونځ کول لمونځ چورې ما پرېږدي، لیکن ډاون پریر چې کوم دی دا سهار لمونځ ته وایي. آفر چې کوم دی دا ادا کول ته وایي. امید ده چې ټوډے نن. ټوډے نن. I wake up late today. زه نن ناوخته را چک شوم. I wake up
late today. زه نن ناوخته راجګ شوم. صحیح ده. د ویک اپ د نه بیا راغلل. دا به خپل پکې تاسو ته مخکې چې څومره تاسو ډېر استعمال کوئ یعنې ډېر سبق وایي تاسو ته به مخکې ټکي راځي دغه سره بس تاسو د کوم مسل دی یعنې کوم د مخ دی د مخ خپل ټرین کېږي خپل به ورې ورې تاسو ته پته لګي چې او دا هم موږ مخکې تللی شي. صحیح ده. ابلوشن اوداس. ابلوشن اوداس ته ویل کېږي. میک ابلوشن اوداس کول. میک ابلوشن اوداس کول ته ویل کېږي. پریرګ. پریرګ یعنې جنامه است. یعنې د لمونځ کومه مثاله دا مثاله ته پریرګ یعنې په انګلیش کې پریرګ جنامه است یعنې. ویر از د پریرګ جنامه چیرته دی. ویر از د پریرګ جنامه چیرته دی. ویر معنا چیرته. صحیح ده. دا ویر یعنې چیرته. صحیح ده. پروستریټ سجده. پروستریټ سجده ته ویل کېږي. یعنې سجده ته پروستریټ ویل کېږي. ښه اوس راځئ چې د لمانځونو نامونه درته وښایم چې د سهار لمونځ ته په انګلیش کې څه وایي. مازدیګر لمونځ داسې ماخستان داسې ټول لمانځونه چې څومره دي چې زه په انګلیش کې تاسو ته دغه ټولې نامونه وښایم چې دا ته په انګلیش کې څه وایي. داس ورسره فرض هم نفل هم دا درته پکې وښایي چې یا نفل ته څه وایي په انګلیش کې فرض ته په انګلیش کې څه وایي دا به درته پکې وښایم. د 2-3 منټه نور راکړئ انشاءالله. بیا ستاسې ویډیو خلاصه ده ختم ده. که چیرې چا زده وي صحیح ده. نه وي چا زده بیا ورته سر نه کېدای شي ویډیو د هر وخت کتلی شي د هر وخت ستاسې په کابو کې وي. صحیح ده. ډون پریر. ډون پریر ویل کېږي د سهار لمونځ. ډون پریر د سهار لمونځ ته ویل کېږي. نون پریر. نون پریر ویل کېږي د ماسپښین لمونځ. نون پریر د ماسپښین لمونځ. بیا د ایونینګ پریر. ایونینګ پریر د مازدیګر لمونځ ته ویل کېږي. ایونینګ پریر د مازدیګر لمونځ ته ویل کېږي. سنسیټ پریر. سنسیټ پریر چې کوم دی دا د ماښام لمونځ ته ویل کېږي. سنسیټ پریر د ماښام لمونځ. نایټ پریر د ماسخوتن لمونځ. نایټ پریر د ماسخوتن لمونځ. ابلیګټوري یعنې فرض لمونځ ته. ابلیګټوري فرض لمونځ. آپشنل پریر. آپشنل پریر یعنې نفل لمونځ ته. آپشنل پریر نفل لمونځ. ویجل. ویجل یعنې تهجد نفلینه ته. یعنې چې کوم تهجد کو خلک د شپې کوي دغه نفل ته یعنې تهجد ته ویجل. ملګري دا د کلاس اختتام و. کلاس به تقریبا ختم شد. دا سندر کلاسی انشاءالله در تروریست ہے. بس میشتا دعاګانې کې میشو توستا دعاګانې کې ته چا کلاسی نه مشه ورسته کلاسی نه کتلې یا کلاسی نه هوا کسه یغه نه هوندا سوری ور خپل انګلیش دا کاوسته په کارو را باندې لاس 15 منټه ټیم دا په ورکاوي دا بالکل چیرې تو سه ضایع نه درمی تو سه مستقبل نه تو سه ارتلین کوي وخت یې دغ شو بیا دغه توستا پیدا درکوي ان شاء الله.